خو زلیخا هم قصد د دې و چې زنا وکړي، د یوسف علیه السلام هم او قصد دا و چې دفاع وکړي له دې نه ځان ترې خلاص کړي. تاسې په خبر پوه شولئ؟ او دغه دروازې داسې وې بندې وې څو چې وې ته به یې منډه کړه خلاصه بس بله یا دا و طالبانو یا داسې دروازې ولې مثلا د پاچاهي کوټې چې وي داسې ولاړه وي بیا به داسې تاویږي هماغه اصلي حقیقي دروازې بیخي وې نه، دغسې دهلیزونه ول چې داسې به ووتلې بیا به داسې تاوسولې بیا به داسې تاوسولې، هغه دهلیزونه ښیي. کله چې دروازې ته ورسېدل چې عزیز مصر راښکاره سو، چې عزیز مصر راښکاره سو دواړې داسې مخکې منډې وهلې چې سره یې ولیدل. هغه چا جزا شی ده چې چا اطاعت دی په بده سترګه وکتل، فیصله هم پخپله کوي، یا یې بندي کا یا سخته جزا ورکړه. نو طالبانو ورونو د زلیخا د مینې نه یوه نښه وایي دا وله چې اول یې ورته ویلې چې بندي یې که چې مړ نه سي ترېنه که نه. د هلک طالبانو وي د دې د خاله زوی و په زانګو کې وړکی و، بیا خبرې وکړلې د فیصله هغه وکړه. روح الماني دلته 11 کسان ښودلي دي چې په زانګو کې خبرې کړي دي، شعر کې هم راوړي دي بیا که نه، چې کوم انسانانو په دومره وړکیتوب کې چې د زانګو په حالت کې خبرې کړي دي. طالبانو په علامو باندې فیصله کول څنګه ده؟ طالبانو ورونو د حکومتولۍ له قوانینو سره یوه بله مسئله هم ده. ابن تیمیه ته د طالبانو د الله عز وجل په حکومت هم سخت پوه کړی ده. د ده یو کتاب د السیاسة الشرعیه نومیږي، د ده شاګرد بیا بل کتاب جوړ کړی الطرق الحکمیه فی السیاسة الشرعیه. دا اوس تاسې که فکر وکړئ طالبانو ویډیو غږونه دا موږ تاسې تر اوسه څنګه نه کوو په قضا کې، دا بیخي موږ منو نه طالبان. اما په فقه کې داسې خبر ده القرینة القاطعه بینا یمین دا حجتونه دي، اما قرینه قاطعا طالبانو حجت. نو دا طالبانو کله کله چې قرینه قاطعه پیدا سي اوس ویډیو حجت نه کنه د طالبانو ما خپله رایه دا ده چې ویډیو له مسلکي او علمي هغه نه وروسته راوځي طالبانو په هغه باندې باید فیصله وشي. ان د فتح نه مخکې ما په دې مسله باندې بحث کړی و، ځکه دا قرینه قاطعه ده. نن په ویډیو باندې غزه کې بمبار کړی که نه ده کړی، دروغ وکړي رښتیا و، نو هغه څنګه مني؟ نن ټول دنیا طالبانو د حالات موږ په میډیا وینو که نه وینو. دا اوس چې موږ تاسې بیع شرابې کوو په خبرو باندې هغه څنګه کوو؟ د طالبانو دا بالکل نن عصر کې چې قرینه قاطعه سي په دې باندې جرایم ثابتېږي طالبانو دا د ما خپله علمي رایه ده او د دنیا علما هم چې کوم بحث کوي دا قرینه قاطعه ده. اوس په علاماتو به بحث کوي که نه روح الماني دلته بحث کوي، هغه په علاماتو یې فیصله وکړه، قرآن فیصله پرې وکړه. نو د عزیز مصر پوه یم سو چې ښځه مې ملامته ده، نو بیا یې بښنه څنګه ورته وغوښتله؟ نو طالبانو ورونو وي دا خاوره د قطمیر د مځکې خاوره د مصر دا همداسې بې غیرته خاوره وله، ځکه یې څه ورته ونویل. خبر باندې پوه شو؟ طالبانو انسانان هم ډېر عجیب انسانان دي، بې غیرته انسانان. یو کتاب ما سره شته د الله دې راته پیدا کېږي نه لږ طالبانو، نشوار المحاضره د یو کتاب ده نشوار المحاضره، علامه تنوخي جوړه کړې 9 جلده کتاب ده. مکه مکرمه کې دا د مکې مکرمې کتابخانه کې ما کتله یوه قصه مې پکې ولیدله، بیا مې راولي کړه. و یو ورځ طالبانو ورونو د انسانان دومره بې غیرته انسانان هم شته. و یو ورځ یو سړی و وایي د ده له ښځې سره بل سړی جوړ سو، دی خبر و چې د ما له ښځې سره څوک جوړ دی څه وایي. بیا بله ورځ ته دا سړی به کور ته راتله، دی به چې چېرې لاړه خبر راغی چې پرې خبر سو وایي ښځې ته ویلي پروا نه کوي. نو بیا یې کوټې تقسیم کړې، کته کوټه کې به دی و پاس کوټه کې به ابل و عاشق و، د اوس به کته و ابل به پاس و. نو یو ورځ طالبانو داسې پېښه راغله وایي هغه عاشق راغی نو دا مېړه نو هغې سره ناسته وله ښځه، نو لږ راکته سوله کته راکته سوله. نو چې کته راکته سوله لږ ډېر وخت یې تېر کړ، بېرته چې هغه عاشق ته وروختله نو هغه ورسره جنجال وکړ چې ته خو چې کته سوی ولې له خپل مېړه سره دې معامله وکړله اوس راغلې ماته جنجال یې دومره طالبانو بې غیرتي داسې حد ته ورسېږي. تا خپلې ښځې سره معامله مېړه سره دې معامله وکړه اوس ماته راوښلی. هغې ورته ویلي چې نه مې ده کړې وي، نه دلته شر و شور سو. نو دا کته چې مېړه ناسته دی دا خبرې اوري چې دستي په مانځه باندې ودرېد الله اکبر سبحانک اللهم وبحمدک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله. دا یې وروښوده که نه که زه جنوب وایي نو قرآن به مې نه مې ده کړې. دومره د وسان طالبانو دنیا کې الله عز وجل تېر کړي دي. خبر پوه شولئ؟ نو بعضې مځکې داسې بې غیرته مځکې. یوه خبر دلته بیا روح الماني کړې ده، وي بله بیا واوره مېل ښځه وایي وي غوږ شوه. و یو ورځ د المغرب د مغرب کوم بادشاه وي خاص نو د ما یې څه ولا خاص ملګري هغه ناست دي نو دا مشروبات څښي. د ده یوه مینځه دغه شعرونه وایي، هغه د پردې شاته شعرونه وایي، دوی مجلس کې ناست دي دوی اوري. خبر پوه شو؟ نو خاص وزیران یې ناست دي ورسره. وایي دا یو وزیر هغې د ده باچا مینځ ته غږ وکړه چې دا شعر یې ولې ته بیا ووایه. خو باچا دومره بده ولګېده، دومره غیرتي باچا و، وایي دومره بده پرې باندې ولګېدله هغه ته یې وویلې چې وایي وجیک سو ښځې سر پرې پرېږ هماغه ښځې چې سندرې ویلې سر یې پرې باندې پرېږ. وایي داسې ورته کېښود همدې وزیر ته ورته ویلې اوس ورته وایه چې تکرار کړه. وایي ورته ویلې چې اوس ورته وایي سر ته ووایه چې شعر بیا ووایه ته تکرار کړه. وایي دا وزیر دومره وډار سو طالبانو تر مرګه پورې مریض سو، تر مرګه پورې طالبانو همداسې مریض و. بیا داسې یو مرض د ډاره داسې مرض دنیا کې به داسې غیرتیان هم سره روح الماني وي هغسې د غیرت هم شته. الله مو غیرتیانو کې راوله چې طالبانو په کلي کې خبرې روانې شوې
که نه خلک خو نو خبرې لګیا سولې چې د باچا ښځې خپل غلام نه مطالبه کړې او دا ډېرې چې غږېدلې طالبانو دا د وزیرانو د باچایانو ښځې غږېدلې که نه داسې یو ځای یې تیار کړو چې بالښتونه او توشکې کېښودلې چې هغه راوغواړي چاړه یې ورکړه طالبانو میوه یې ورکړه یا مالټه وه یا کوم بل شی میوه وه که نه یا کېدای شي دا مالټه وي طالبانو ترنج یې ورکړلې چاړې یې ورکړې لاس کې چې دا خورئ مېلمنې مې یوسف علیه السلام ته یې ویلې پې باندې راوځه طالبانو اکبر نه و د یوسف علیه السلام دا حسن یې ډېر غټ و یوسف علیه السلام به چې کله هغه کې روان و مصر کې وي د ښایست به په دیوالونو داسې بنګړې اچولې منادیر حسن الله ورکړي نو طالبانو دوی هلته پناه سولې که نه تصوف کې یو بحث د پناه او بقا ورته وي دلته چې پناه سولې طالبانو په یوسف کې او ګوتې څوک پرې کړلې بله ورځ مې درته ویلې که نه دوی په ځان نه پوهېدې چې ګوتې دوی وینې روانې دوی ښکلې مالټې پرې کوه خپلې ګوتې پرې کوه وایي غبت بک عني فظننت انک عني دی ورغورځوي معشوق ورغورځوي ښکلې چې مې ته وغورځېدلې ما ښکلې چې زه وغورځلم د محبت په اړه ښه کتاب طالبانو دنیا کې ابن القیم کتاب د شیخ الاسلام شاګرد روضة المحبین و نزهة المشتاقین ډېر علمي کتاب د طالبانو یو بحث یې هلته دا کړی د شاعران وایي وی الله نبي باندې عاشق و که نه مینو پې باندې داسې شاعران دا شعر به دا دروغ ده طالبانو ځکه عشق مبالغه په المحبت ته وي د الله په حق کې مبالغه جایز نه ده بل د الله عز وجل صفات څوک دي توقیفي دي دا یې رد کړي طالبانو درې دلایلو باندې ډېر ښه کتاب ده دا کتاب پیدا کړئ هغسې به هم کله کله ساتو سره ځي روضة المحبین و نزهة المشتاقین داسې نه طالبانو چې ما سره کتابخانه کې کوي پاڼې مې اړولي طالبانو ورونو دې ښځې خو چې کومه غوښتنه وکړه که نه نو دا نورو ښځو ورته ویلې چې د هر یوه ځان ته سوله ورته ویې ویلې چې دا خبرې ومنه که نه یعنې مراوده یې چې درنه کړي ورسره ویې کړه ځکه وی قال ربي السجن احب الی مما یدعونني یا وایي دا و طالبانو هر یوې ښځې تنا تنا که یوسف علیه السلام دا مطلب چې زه پټه خبر در سره لرم د هغې سره معامله وکړم هر یوې د ځان دپاره غوښتنه ترنه وکړه که نه نو هغوی خو هغه ملامتوله هغې خپله ملامت فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بيحكار سود شواهد پس لغنتي بيحكار سودوی دی بارا پس لدی چې ویلی دل شواهد چې شواهد یې ولیدل طالبانو پوه سو چې یوسف علیه السلام ملامت نه ده چې ملامت نه ده خو بیا یې ویلي وي دا هغه به بندي کړو یوسف علیه السلام چې څوک ورک سي دا خبرې ورکې سي چې طالبانو زندان ته ورغی او په زندان کې ډېر نور خلک ول نو بیا یې طالبانو زندان کې دعوت شروع کړه خلکو سره ډېره ښه مینه احسان الفت سره کوو او د زندان مشر چې و د زندان مشر هر وخت طالبانو حقانیت معلومي خو څه یې تر وسه نه کېږي نو هغه پوښتنه ترې وکړه چې ته څوک یې ده ورته ویلې زه یوسف یم او د هغه زوی یم د یعقوب زوی یم چې نبي ده او هغه د اسحاق علیه السلام زوی و د ابراهیم علیه السلام دغه خاندان وی طالبانو مستقل ځای ورکړی ښه خوراک به یې ورکاو او ده د زندانیانو سره ډېر ښه کول چې دی زندان ته ننوته نو هلته په زندان کې کرا دا مشري دې دس لکه مشري واک چې کوي چې کمال درکې خپله ذاتي راځلېږي نو هلته د بادشاه دوه هغه ول یو د بادشاه اشپز و یو د بادشاه ساقي و چې دا اوبه یې ورکول مسکرات و شیان به یې ورکول دلته د بادشاه څه دښمنانو دوی دواړو سره یې خبره جوړه کړې وه چې زهر به درکړو د بادشاه ته زهر ورکړي پیسې به درکړو دوی ورسره منلې وله ویزه صحیح نو چې بیا دا اول کې منلې وه وروسته بیا د خباز ورته ویلې نانبای ده ورسره ومنله ساقي ورته ویلې زه نه کوم طالبانو بادشاه ته هغه راوړ ډوډۍ چې بادشاه ته راوړله ساقي ورته مشروبات راوړل خباز و نانبای ورته اشپز ورته ډوډۍ راوړله هغه ورته ویلې دا ساقي ورته ویلې چې دا ډوډۍ ونه خوري وایي ولې وی زهر دې پکې نانبای ورته ویلې وی هغه ونه خوري اوبه مو نه څکي زهر دې پکې وایي څنګه زهر دې پکې وي داسې چې هغه ته ویلې وي دا اوبه وچ هغه ورته ویلې زهر نسته پکې ساقي ورته ویلې وی ویې څکه هغه چې وچکلې هېڅ تاثیر نه لکه هغه خو بېرته ګرځېدلې وه بلکې منلې وه بېرته ګرځېدلې هغه ته ویلې وي ته هغه وچکه ډوډۍ وخوره او ویلې نه خوره چې حیوان دې ورکړه مړ سو ستې طالبانو دواړه زندان ته راولېږل زندان ته یې چې راولېږل یوسف علیه السلام الله عز وجل یوسف علیه السلام سره ملګرتیا پیدا سوله دوی دواړو پوښتنه ترې وکړله چې موږ داسې خوب لیدلی د خوب تعبیر راته وکړه نو ده ورته ویلې چې تاسې له ما سره مینه مه کوئ هر چا چې له ما سره مینه کړې ما ته یې تاوان کړه دی چې وړکایو طالبانو د ده عامه وله هغې له دې سره مینه وکړله هغې چې مینه ورسره وکړم طالبانو هغه بیا وروسته راځي هغې کې ما ته مصیبت بې پلان مینه را سره وکړه هغې کې محب تاوان راته پیدا سو بیا زلیخا مینه را سره وکړه هغې کې څوک راته پیدا سو اوس تاسې مینه را سره شروع کړه ما دا کړې چې څوک را سره مینه وکړي ما ته تاوان کوي